علیکم ګرانو کتونکو په یو ریبټ فارم کې چې کوم زمونږ په جانګيري کې جانګيري ثوابي کې دا ریبټ فارم دی او دی له پراپر پوره تنظیم شوی دی او ډاکټر صاحب د پخپله تاسو نوم او رئیس خان د جانګيري کارن کمپلیکس ته مخامخ لګو نخکته پاتې کیږي هومیوپیتیک ډاکټر هم دی او دی سره سره دا برډز دا ریبټ فارمینګ کوي دا کوم یو نسل دی جی دا نیوزیلینډ دی. نیوزیلینډ دا دېس بچي ورکړي دي. ښه محمد بچي دي. ښه جی دا فیمیل ده دا فیمیل ده. ټول فیمیل دي لکه ښه جی دا زموږ دا پسې بله دا نیوزیلینډ دا تقریبا تر دې پورې نیوزیلینډ دي. ښه جی دا ټول نیوزیلینډ وایټ دي ها جی او دوی څومره بچي اچوي په یو وخت دی نارمل لکه نارمل ایوریج شپږو نه ونیسي تر 16 پورې مونږ خپل ریکارډ کې راغلي ده. ښه جی ښه ماشاءالله دا سپین مالګه پرته ده دا مالګه دا څه دپاره ده جی د دې خو بدرسلو دا حیوانات دي که نه جی دې ته دې ضرورت راځي د مالګې کمې څه کمې نو که څه مال دا خپل ضرورت د دې نه پوره کوي صحیح دی او زه په حساب دلته ترمامیټر ما ایښي ده ښه دا اوس وګوره دې باندې د نمي ته ښکاري اوبه ته ښکاري جی 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 دلته موږ سره په حال کې چې کوم دی نمي سیوا ده ښه څومره ده وګوره 83 ده اعلان کې دې ته 1 کروڑ چې کوم دی پکار چې کوم دی نو 50-55 ده لکه دا سیوا ده موږ ته دې نه علامات لګي او بل د دې څه مال ضرورت لکه څنګه غوانو په جو باندې هغه دانه راخیږي ویښته ویښته کنه هغه دې سره ختمېږي او دا جی دا بروکن دي دا نیوزیلینډ بروکن دی بروکن پکې دا بیل نسل دی جی دا په دې کې بس نسل کې دا کراس دي غوګونو کې وګوره علامات دي بروکن په دې نوم لکه د دې اوس د هغې په نسبت باندې دې کې دوه خبرې دي چې کوم دی تقریبا د پیر ریټ څه دی نیوزیلینډ وایټ دا اوس دې وخت کې په بریډینګ کې 50-55 هزار روپۍ نه کم څوک نه ورکوي 50-55 هزار کې چې کله بریډینګ او چې بریډینګ شاري شي لکه چې بالغ شي لکه چې اسې عامه جوړی اسې عام چې واړه ماشومان لکه اخلي 10-15 دې کې بیا قسمونه د 10,000 تر 15 پورې په خرڅېږي او د دې هم دغه ریټ دی د دې وزن د هغې نه سیوا راځي دا کراس بریډ دی دې کې دا کې مدافعت سیوا شو د بیمارۍ متعلق او د پیداوار دام بروکن دی دام بروکن تر دې پورې بروکن دا بروکن تر هغې پورې بروکن دی جی 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 نو زموږ یو دا فلیمش دی فلیمش ښه جی دا کوم فلیمش دی دا فوکس فلیمش ته وایي فوکس فلیمش دام ده فلیمش دی ها جی او دا ټول مادیان دي دا ټول مادیان دي دا ځان دې کوم ایښي دي لکه ښه جی دا ټول هوم بریډ دی تیار شول ښه جی دی بوتلو له نوزلې لګېدلې دي بس دی دې سره اوبه څکي ها جی اوبه یخې ګرمې دی له څه نقصان ورکوي خبره نه داسې مستقل خلک څوک سوی لکه ښه جی دا د دې کمره چې دی د کمرې ټمپریچر دی هغه د اوبو ټمپریچر دی جی دا کوم دي دا تور جی ماشاءالله دا څه شی دی جی دا ویانه نر دی ویانه ها جی ماشاءالله لاندې بچي دا ویانه دي د دې مور پلاريال دي دا وګډورې دی ماشاءالله دا نر دی دا نر دی او دا بچی دی دا بچی دی دا نور ماشاءالله گروث کوي نور غټیږي دا تقریبا 15 میاشتې شو دا هم دا د رونه دي لکه ها دا دنه پنجره کې کیمره کې بالکل نخ کاری نخ کاری نو څه ګور جی دا یو شی دی لکه خدا یو خدا خیرم نه دا عمر سیوا دا د نو میاشتې دی هغه سره 15 میاشتې دا هم دغه کې تاریخ هم لیکل شجره نمبر دارسی پوره لیکلی په دې تاریخ دا بچی پیدا شوی دی لکه پنجره وختي سي تاسو ولې شجره وای ما کې دا شجره ورسره لیکلی چې نسل کم ما کې د بریډ ورسره لیکلی مفتی فضل الله صاحب هم د دې خبرو شوقي دي نو راوست ډاکټر صاحب دی نوید صاحب دی او کتونکو دا پکې یو بل لغه دی ډاکټر صاحب او دا خو د ډاکټر صاحب بچی دي دواړه دا ټاټ ته او د دې په 40,000-30,000 باندې بچي او د دې د سترګې تاسو کته شي قدرت ورته رنج لګولي کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی وہی پورے گئی اقبال ہوئی کہ نا میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانا کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی
ګلې لالا ته دام نکریزي قدرت دام دغه خپله دی ده. ها جی دا یو شی د خو رنګ بدل او د ده سترګې صحیح تورې نه دي دله قدرت سترګې تورې کړي دي ها او د اصل کې د ډېر رنګ رنجونه ورسره هغه دغه د کمبینیشن داسې دی نه سود او د تور نه نه ډېر رنجونه پاتې شوي دي ها جی دا خو انګور دي ټوله دا انګور دي دا څه جینټ انګور او انګلیش انګور انګلیش انګوره هغه سره بچی دي هغه انګلیش انګور دي دا مینس کې دا جینټ دي دا هم څه ګډ وډ دي لکه دا انګلیش انګوره دي څه جاینټ انګوره دي او دا زمون چې څوک پکې د څه شي شوق کوي ډاکټر صاحب وایي د دی دا ویښتم چې دی څوک جمع کوي نو ډېر ګران خرڅېږي رښتیا وایي زمون ملکونه خو ډېر وروسته دي که نه دلته هغه موږ سره لکه دغه نشته چې نه فیسیلیټیز دا نشته انګوره خرڅوي نه اوس هم دلته دا 5-6 هزار روپۍ کیلو د یو ویښته خرڅېږي لکه د دې فارم چې کوم دی د اول لپاره کېږي ښه او دا څه کوي چې فرانس او هالند کې چې کوم دی د میچازو دپاره دی فارمې جوړې کړي د دې نه چې کوم میچاز اخلي دې میچاز ډېرې زهریله دي ښه د دې د پچه داسې ده دې سره څه کوي جي د دې نه دی د بیماریو د فصلونو د باغاتو دوايانو سپری هغې کار کوي راځي لکه ښه دا ګورئ دا بچي دي ورسره ماشاءالله واړه واړه فوکس کومه که چې ولې هغه سره هغه انګلیش انګورو سره دي دا انګلیش دی ها جی دا انګلیش دی دا ګورئ وره وایي کتونکو ډاکټر صاحب نمبر وایي خپل 0333 90 11 699 او بل 0313 911 0311 او 333 ټول جی 0300 0313 ها 911 او 333 صحیح حاجی نور څه خاص شته دی کې نه دا ټول هغه مال چې کوم په سوجه باندې بل کړی دی لکه حاجی ها سیل کوي خرڅوي لکه فارمونه دا او دغه د لګیات بیماری یا دغه کنه حاجی او دا بیل له دا مو ماغه پسې دویم نو دا غرور دی دا کم دا هم هغه دغه دی بیان دی او بیان دی نه او دام دی نه دا جرمن دا جرمن فلیم ها خدام بیان دی دا کلر بدل دی دا کم یو دی مینی چیکر څنګه مینی چیکر دی چیکر امینی چیکر دی لکه بل دې کې نه غټ نسلونه دي چې او پکې پیجندې هم نشو ماشاءالله د ښکلا ته وګورئ یار سم پینټینګ دی تبه چا په ګوتو ورسه جوړ کړی دي دې بچی د نشته پینټینګ یې ور باندې کړی مفتی صاحب خبره ماشاءالله نه د جرمن جینټ چا خدای نه لګي سره مو وګورئ دا خوراک پسې دغه کوي یا دغه نه سي انسان دی راځي ګوتل کې دا کم دی په اصل کې د دا فلمیش تور فلمیش دی دا کله خپه دي دام فلمیش دی دا 4 پلس دی دام 4 پلس دی دا فلمیش دی بس دا خو تیارېدو والا دي که نه او بریډران دي دا نران دي دا نو بچي او ښه دا بریډران دي څلورو میاشتو کې دی بریډر شي بس بریډینګ تیار شي ښه چې ودا د دې تش نرانو څه قیمت دی دا نه خرڅو دا خو بس ځان له نسل له دا د موږ چې کوم ماده لري پتی دی هغه په ها دا خو نه دا سره ټول نسل خو د باندې ډیپند دی او کنه او کنه دا خو د دې بابا تمن دا په سمو کې ساتلی کنه حاجی او ډاکټر صاحب دی چې دی کې نو دی کې نا جوړه کیږي را نا جوړه کیږي خو نه تاسو خو ماشاءالله بلا هر یو سیز ول ډیر نه جوړ کیږي خو انسان دی خو ځان له خبره خو دی سیز د وجه نه دا خو دې لپاره کورکټ دی لکه دا موږ د یخنۍ نه بچ کړي دا د کلاوي د کلاو فزات موږ دا کړی دي لکه دې ته زیات د هر یو سیز د انوایرنمنت ضرورت دی لکه هم برابرو کړ مصنوعي تول ها شریف دا موږ داسې لکه دې سره زیات نه چوي چې بچي چوي جاني دي تی خپکیږي بیا خپکی کنه کې نوې کسانی دا کیږي ها جی او تر خاجي ټیک شو را دی دا کم دی دا ویانا دی دا بیان دی دا ماضی دی جی نه خدا نه دی او دام دا دغه دا نیوزیلند بلیک ها دای خو چک نه لګی نه هیڅ نه وایي بالکل دا دی ممکن راځي مینی ته لګا خاجي دا دې خو دا دې طرف د دې بچي چولې
کوم یو جی وا ماشاءالله ماشاءالله د دې څه قیمت دی جی د دې خدا خو موږ نه خو دا ما خپل په 1 لک شي دا ګور دا هغه بچی دی دا موږ نه سره به دې بچی موږ شته 1 लाख باندې ها د دې بچی په سو خرڅوي بچی دا دې موږ بچی سو وخت خبره ده لکه نن سبا یې څه قیمت دی جی اسی لکه چې د 3 میاشتو د خیم د خیم نه صحیح دی جی سره د قیمت یې وایي که څوک شوق کوي کنه دا ما دې سره ما چېړه بچی چولی دي دې سره ما چېړه بس دا ما ډسټرب دا چې کوم دا اوس تا چې وایي نه تاو کتل لکه حاجی دا ویا نه دی دا غي بچی دي ها دا غي بریډینګ بوډه مور یې غلا ناس سره ها دا اوس هغه په سیر روان بل بچ دی لکه حاجی او دا اوس خرڅ لپاره لکه دا دی د دې بچی دا دوره چینو د دې دا سره 10000 جوړه پیر جی او دا د نیوزیلند دی دا د سوره وخت پیدا خو واړه نه وي دا کم یو دی ایکسلو په وخت دا رسلو په دا بچی دی صدام تیز د ماته دا جوړه ده الان کې دا اوس دا دا قصه دی دا د دې کوم هغه له وجه دا ورزيدلی دا ورزول نو کوری زول صحیح دا دا ویډیو شو کتونکو خو زه تاسو ته به موږ د لایف کوشش کولو خو دلته نت ورک نو دا نیوزیلند حاجی دا نیوزیلند حاجی او دا فلیمش دی نه فلیمش نه دا چیکر دی چیکر جن بچی دا چیکر جاین او دا غړ شي دا تاسو چې موږ ته خو الله دا غي بچی دی ماشاءالله دا په څو کې دا چې دا بچی څنګه دی دا 15000 کې ها جی دې به ان شاء الله دا بل اخره کې دا نیوزیلند وایټ دی جی دا نیوزیلند وایټ دی دا یو کې د دې دغه دی اټاټ دی حاجی هغه ماجی دا دې سره خپل بچی دا هاټاټ نو هغه دغه دا په کې رنگ بدل لاغلی ما چې تاسو ته وی مې رنگ دا یو کم یو دی دا هغه مثال مې دا ماجی دا بس دا کا دغه کې نږدې دې سره مچ چړای او دا مچ چړا پتی دې سره مچ چړا دا کیلیفورنیا ها دا مرکس دی هغه رکس ما ته خو دا مرکس دا ټول رکس دی دا هغه دا بچی دی ټول دا جرمن لو مادي دی کنه مادي جی ماشاءالله ډیر وګړه ویډیو شو کتونکو ویډیو بندوما دا ټول چې تاسو ته شیر کوم تاسو هم کتو باندې بیا ټول دور دا تاسو وګورئ کتونکو ډاکټر صاحب دی له پراپر پورا هر یو سیز انتظامات هر څه برابر کړی دي او دا یو فارم دی ما زور لګای ما ټول مثال پاره باندې زیات